بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ درس د کلمې او د مفرد د دې په باره کې دی چې په نن درس کې به مونږ د دې کلمې تقسیم وکړو چې کلمه په درې قسمه ده: اسم، فعل او حرف. او بیا به د دې اسم تعریف او د دې اسم تقسیم وکړو درې اقسامو ته چې اسم په درې ډوله دی. درې قسمه د اسم دی: یو جامد، دوهم مصدر، دریم مشتق. د هر یو تعریف او وضاحت به په نن درس کې انشاء الله الرحمن ذکر کو. ګورئ، یاد لرئ په تیر درس کې مونږ دا ویلي وو چې لفظ څه ته ویلی کیږي. نو لفظ دا هغې آواز ته ویلی کیږي چې هغه د انسان د خولې نه راوځي. د دې نقشه هم مونږه په تیر سبق کې ذکر کړې وه، نن بیا درته ووایم. د انسان د خولې نه چې کم آواز راوځي دې ته لفظ ویلی کیږي. بیا دا د انسان د خولې نه چې کم آواز راوځي دا په دوه رقمه دی، دوه قسمه باندې دی. یو هغه آواز چې هغه معنا لري، دوهم هغه آواز چې هغه معنا نه لري. کم لفظ چې معنا لري هغه ته مستعمل ویلی کیږي، لفظ مستعمل. دوهم هغه لفظ دی چې د انسان د خولې نه خو راوځي لیکن معنا نه لري، معنادار نه وي، هغې ته بیا لفظ محمل ویلی کیږي. زمونږ د دې محمل سره څه کار نشته، په دې کې بحث نه کوو. زمونږ کار د لفظ مستعمل سره دی، د هغه لفظ سره چې هغه معنا لري، معنادار لفظ وي. بیا دغه لفظ مستعمل په تیر سبق کې مونږ ویلو چې دا په دوه قسمه باندې دی. یو ته ویلی کیږي مفرد او دوهم ته ویلی کیږي مرکب. د دې مرکب بحث هغه وروسته را روان دی، هغه به انشاءالله هلته بیا وکړو. مونږ ویلیو مفرد چاته ویلی کیږي؟ هغه یو لفظ ته چې په یوه معنا باندې دلالت کوي. بیا مو ویلي وو چې د مفرد ته دوهم نوم اخلي کلمه. مفرد ته دوهم څه نوم اخلي؟ کلمه. نو نن درس زمونږ د دې کلمې په باره کې دی. د دې کلمې درې قسمونه به درته ووایي، تقسیم به درته وکړي چې کلمه په درې قسمه ده. نو دا زمونږ نننی سبق دی. نننی سبق زمونږ څه دی چې کلمه په څو قسمه ده، په څو ډوله ده؟ په درې. اولنی اسم، دوهم فعل، دریم حرف. دا زمونږ نننی سبق دی. کلمه په څو قسمه ده یا مفرد په څو قسمه ده؟ درې. یو ته وایي اسم، دوهم ته وایي فعل، دریم ته وایي حرف. اوس د دې فعل او حرف د دې دواړو بحث او وضاحت او تعریفونه هغه به وروسته سبق کې راشي. نن زمونږ کار صرف د اسم سره دی. د اسم تعریف به وکړو او د اسم تقسیم به وکړو. اسم څه ته ویلی کیږي؟ اسم دا هغه لفظ ته ویلی کیږي چې هغه په خپله معنا باندې په خپله دلالت کوي بغیر د بلې کلمې د یو ځای کولو نه، او په دې کې د درې زمانو نه یوه زمانه هم نه وي. دې ته اسم ویلی کیږي. اسم د هغه لفظ ته ویلی کیږي چې هغه په خپله معنا باندې د بلې کلمې د یو ځای کولو نه بغیر دلالت کوي، او د درې زمانو نه یوه زمانه هم په دې کې نه وي. یعنې هغه خپله معنا په خپله ښیي، د بلې کلمې د یو ځای کولو ته ضرورت نه وي چې بله کلمه د دې سره یو ځای شي، هغې نه وروسته دا بیا خپله معنا ورکوي. نه، داسې نه دی. دا د بلې کلمې د یو ځای کېدلو نه بغیر خپله معنا باندې دلالت کوي، خپله معنا ښیي، او په دې کې درې زمانې هم نه وي. زمانې څو دي؟ زمانې ګوره درې دي. یو ته ویلی کیږي ماضي، څه شی؟ ماضي په عربۍ کې. دوهم ته ویلی کیږي حال، دریم ته ویلی کیږي
مستقبل. دا درې زمانې دي. ماضي دا تیرې شوې زمانې ته ویل کېږي، هغه زمانه چې هغه تیره شوې ده هغې ته ویل کېږي. مثلا پرون، پوه شوې، دا تیرې شوې زمانې ته. حال موجوده، فعل حال چې موږ لګیا یاستو، دا کمې زمانه کې یاستو، دې ته حال ویلی کېږي. مستقبل راتلونکې زمانې ته، مثلا سبا ته. دا درې زمانې دي. نو اسم چا ته وایي؟ اسم دا هغه لفظ ته وایي چې هغه په خپله معنا باندې په خپله دلالت کوي بغیر د بلې کلمې د یو ځای کولو نه. یعنې هغه خپله معنا ښیي، په دې خپلې معنا ښودلو کې، په دې خپلې معنا ورکولو کې د بلې کلمې د یو ځای کولو ته محتاج نه وي. او په دې کې چې د درې زمانو نه یوه زمانه هم نه وي، نه پکې تیره شوې زمانه وي، نه پکې موجوده زمانه وي، او نه پکې راتلونکې زمانه وي. دې ته اسم ویلی کېږي. مثلا موږ سره دی دې مثال مفتاحون. د اسم مثال څه شی دی؟ مفتاحون. مفتاحون، مفتاح دا کلي ته ویلی کېږي، چابي ته ویلی کېږي. صحیح شو؟ مفتاح. اوس کلي دا مفتاح دا خپله معنا په خپله باندې ښیي، دا په خپله معنا باندې په خپله دلالت کوي. په دې خپلې معنا ښودلو کې، په دې خپلې معنا باندې دلالت کولو کې د بلې کلمې یو ځای کولو ته دا محتاجه نه ده. دا کلمه، دا لفظ داسې نه دی چې دې سره بله کلمه یو ځای نه کړو، نو دا تر هغه پورې خپله دا معنا نه ښیي. نه، دا خپله معنا په خپله ښیي. دې معنا ده مفتاح کلي. د مفتاح معنا څه ده؟ چابي کلي. نو دا خپله معنا په خپله ښیي. او په دې کې چې دی د درې زمانو نه یوه زمانه هم نشته، نه پکې ماضي ده، نه پکې حال، نه پکې مستقبل. ورسېدلی. او بیا دغه اسم چې دی، دغه اسم دا خو یوه خبره شوه چې د کلمې تقسیم مو که کلمه په درې قسمه ده، اسم فعل حرف، یا مفرد په درې قسمه ده، اسم فعل حرف، او بیا د اسم تعریف مو وکړه. دا دوهم نمبر خبره د اسم تعریف. اول نمبر خبره د کلمې څه شو؟ تقسیم شو چې په درې قسمه ده، اسم فعل حرف. دوهم نمبر خبره د اسم تعریف. دریم نمبر خبره په نن سبق کې هغه به مونږه ته ذکر شي د اسم قسمونه، د اسم تقسیم. دا اسم چې دی دا بیا په درې قسمه دی. یو ته وایي جامد، دوهم ته وایي مصدر، دریم ته وایي مشتق. دا د اسم دا درې قسمونه دي. کلمه په درې قسمه ده، اسم فعل حرف. بیا دا اسم چې دی د کلمې چې کوم اولنی قسم د اسم، دا بیا په درې قسمه دی: جامد، مصدر او مشتق. جامد څه ته ویلی کېږي؟ جامد دا هغه اسم ته ویلی کېږي چې هغه په خپله نه د بل لفظ نه جوړي او نه د ده نه کوم بل لفظ جوړیږي. جامد دا هغه لفظ ته وایي، د هغه اسم ته وایي چې نه دا په خپله د کوم بل لفظ نه جوړي او نه د ده نه کوم بل لفظ سوي جوړیږي. صحیح شو؟ نه دا د چا نه جوړي او نه د ده نه څه جوړیږي. لکه همدقه مفتاح مثال چې مخکې موږ وویلې، مفتاح څه ته ویلی کېږي؟ چابي ته. مفتاح چې دی دا اوس جامد دی، نه د ده نه څه جوړیږي او نه دا د چا نه جوړ دی. موږ جامد تعریف هم دا وکړه که نه، چې جامد څه ته ویلی کېږي؟ دا هغه لفظ ته ویلی کېږي یا هغه اسم ته ویلی کېږي چې نه دا د چا نه جوړي او نه د ده نه څه جوړیږي. دې ته څه ویلی کېږي؟ جامد. لکه مفتاح، دا مفتاح اوس نه دا د چا نه جوړ دی، دغه مفتاح لفظ دا د بل کوم لفظ نه جوړ نه دی او نه د ده نه کوم بل لفظ جوړیږي. صحیح شو؟ دوهم دی موږ سره مصدر. د اسم دوهم قسم دی مصدر. مصدر څه ته ویلی کېږي؟ مصدر د هغه لفظ ته ویلی کېږي یا هغه اسم ته ویلی کېږي چې دا د بل لفظ نه نه وي جوړ، لیکن د ده نه نور الفاظ جوړیږي. دا په خپله د بل لفظ نه جوړ نه وي، خو د ده نه چې دی نور الفاظ هغه څه کېږي؟ جوړیږي. مثلا موږ سره مصدر دی ضربون. اوس دا مصدر دی موږ سره.
دا په خپله د بل لفظ نه جوړ نه دی، لیکن د ده نه چې دی نور الفاظ جوړیږي. مثلا ضاربون، دا د ده نه د ضربون نه جوړ دی. دارنګې ضربه، دا د دې څه نه جوړ دی؟ ضربه د دې ضربون مصدر نه جوړ دی. نو مصدر چاته وایي؟ چې دا په خپله د کوم بل لفظ نه جوړ نه وي، دا په خپله د بل لفظ نه جوړ نه وي، لیکن د ده نه نور الفاظ جوړیږي. مشتق چاته ویل کیږي؟ مشتق د هغه اسم ته ویل کیږي چې هغه د بل یو لفظ نه جوړ وي. هغه د بل یو لفظ نه څه وي؟ جوړ وي. لکه ضاربون. اوس دلته دا ضاربون مونږ ویلې، دا ضاربون چې دی دا جوړ دی د ضربون نه. ضربون نه څه شی جوړ دی؟ ضاربون. اوس دا ضاربون چې دی دا څه شی دی؟ اسم مشتق. صحیح شو؟ نو مصدر مشتق جامد مو پیژنه. مشتق چاته وایي؟ دا هغه اسم ته ویلی کیږي چې هغه د بل یو لفظ نه جوړ وي. لکه مثال کې دا ضاربون، دا ضاربون چې دی دا د چا نه جوړ دی؟ د ضربون نه. نو دا ضاربون څه شی دی؟ دا مشتق دی. دې ته اسم مشتق ویلی کیږي. دا زمونږ نه سبق و. په نن سبق کې زمونږ ټولې څو خبرې ذکر شولې؟ تقریبا 3 به یې کوو. اول د کلمې تقسیم مو وکړه چې کلمه په څو قسمه ده؟ په 3. یو ته اسم وایي، دوهم ته فعل، دریم ته حرف. د فعل او حرف وضاحت به وروسته راشي. دوهم نمبر خبره د اسم تعریف. دریم نمبر خبره د اسم تقسیم مو وکړه. بیا د هر یو قسم وضاحت او تعریف مو وکړه چې اسم په څو قسمه دی؟ په 3 قسمه. یو ته وایي جامد، دوهم ته وایي مصدر، دریم ته وایي مشتق. دا نقشه مې درته ذکر کړه. اوس راځي دغه 3 واړه خبرې په کتاب کې ووایو. اول خبره زمونږ په نن سبق کې هغه د کلمې تقسیم دی. نو علامه صاحب درته وایي کلمه په 3 ډوله ده. کلمه په 3 قسمه ده. د کلمې 3 قسمونه دي. تعریف د کلمې مخکې تیر شوی چې دا تعریف د کلمې و. کلمې ته دا کلمه او مفرد دا دواړه یو شی دي. کلمه په 3 ډوله ده. اول اسم، دوهم فعل، دریم حرف. اوس دویم نمبر خبره د اسم تعریف درته کوي. اسم هغه کلمه ده چې معنای د بلې کلمې د یو ځای کولو نه بغیر معلومیږي. دا چې عبارت داسې ونو ډېر ښه به و. اسم هغه کلمه ده چې د هغې معنا د بلې کلمې د یو ځای کولو نه بغیر معلومیږي، یعنی خپلې معنا ورکولو کې د بلې کلمې یو ځای کولو ته محتاج نه وي. او په دې کې د 3 زمانو یعنی ماضي، حال او مستقبل نه کومه زمانه ونه موندل شي. او په دې کې د دغه 3 زمانو نه یوه زمانه هم نه وي. لکه رجلون، رجل دا په خپله معنا باندې دلالت کوي، خپله معنا ښیي. معنا د دې د سړی. اوس دا خپله معنا باندې دلالت کوي، خپله معنا ښیي. په دې خپلې معنا ورکولو کې د بلې کلمې یو ځای کولو ته محتاج دغه لفظ رجل نه دی. او دا شان په دې کې 3 زمانونه یو زمانه هم نشته. دارنګې علمون دا هم په خپله معنا په خپله ښیي، پوهې ته ویلی کېږي. او 3 زمانونه یو زمانه هم پکې نشته. دارنګې مفتاحون. ما چې کوم تعریف درته وکړه همغه یاد ساتئ. اسم څه ته ویلی کېږي؟ د هغه کلمې ته ویلی کېږي چې هغه خپله معنا په خپله ورکوي او په خپلې معنا ورکولو کې د بلې کلمې یو ځای کولو ته محتاج نه وي. او د 3 زمانونه یوه زمانه هم پکې نه وي. په نن سبق کې زموږ سره 3 نمبر خبره وه د اسم تقسیم. دا 3 نمبر خبره ذکر کوي. د اسم 3 ډولونه دي. اسم دا په 3 قسمه دی. دا په 3 ډوله دی. اول جامد، دوهم مصدر، دریم مشتق. دا د اسم قسمونه دي. و جامد چاته وایي؟ جامد هغه اسم دی چې نه خپله د کوم لفظ نه جوړ شوی وي او نه له ده نه کوم لفظ جوړیږي. نه دا په خپله د کوم لفظ نه جوړي او نه د ده نه کوم لفظ جوړیږي. لکه رجل، فرس او داسې نور. لکه رجل دا لفظ دا په خپله د کوم بل لفظ نه جوړ نه دی او نه د ده نه کوم بل لفظ جوړیږي. دارنګې فرس دا هم د بل کوم لفظ نه جوړ نه دی او دارنګې د ده نه کوم بل لفظ نه جوړیږي. مصدر، مصدر څه ته وایي؟ مصدر هغه اسم دی چې خپله د کوم لفظ نه جوړ نه وي، خو
خو له ده نه ډېر لفظونه جوړېږي. دا په خپله د کوم لفظ نه جوړ نه وي، خو د ده نه چې دی نور ډېر الفاظ جوړېږي، لکه نصرون، ضربون او داسې نور. اوس دا نصرون او ضربون دا چې دی دا دواړه مصدرونه دي. د نصرون نه هم ډېر الفاظ جوړېږي، دارنګې د ضربون نه هم جوړېږي، لکه تاسو ته ما وویلې ضاربون، دارنګې ضربا، دارنګې د نصرون نه ناصرون، نصرا، ینصرو وغیره. مشتق هغه اسم دی چې له مصدره جوړ وي، لکه د ضربون نه ضاربون. مشتق چاته وایي؟ هغه اسم چې هغه د مصدر نه جوړ وي، د بل یو لفظ نه جوړ وي. ما څنګه درته ویلې؟ د هغه اسم ته وایي چې هغه د بل یو لفظ نه جوړ وي. یا مشتق هغه اسم دی چې هغه د مصدر نه جوړ وي، لکه د ضربون نه ضاربون او د نصرون نه ناصرون چې جوړیږي. او دا ناصرون او ضاربون دې دواړو ته چې دی مشتق ویلی کېږي. دا و نننی سبق زمونږ.